جرتوال لالا صوبائی صدر قدرمن کارودان لالا شراب آغا د پارټۍ ضلع ډیپټي سیکریټري نظام عسکر او د پی ایس او ډاکټر حامد صاحب د پارټۍ صوبائی ډیپټي سیکریټري او د پی ایس او زونل ارګنایزر سیف الله خان او په سټیج باندې ناست ارګنایزینګ کمیټۍ ملګري سینیر ملګري او په تالار کې ناست د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د پښتونخوا وطن د کونج سره راغلي طالب علمانو ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو دمخه خو د نوې کابینې ته د زړه له کومې مبارکي وایم. الله دې وکړي چې دا زموږ دا نوې کابینه او ورسره زموږ دا نوي ملګري چې د خان شهید هغه سیاسي افکار نظریات او ملي ارمانونه سل په سله کې سرته ورسوي چې د کم مقاصدو دپاره خان شهید د فرهنګي خلاف د سیاست بنیاد ایښی او په دې لاره کې یې شاوخوا 32 کاله جیل کاټ کړی و. الله دې وکړي چې دوی او موږ ټولو ته دا توان راکړي چې موږ د خان شهید دغه ملي ارمانونه سرته ورسوو. قدرمنو ملګرو، پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن دلته په تعلیمي ادارو کې څه کول غواړي چې موږ د دې قام دا باشعوره پر قام وطن مین ځوانان په یو پلیټفارم باندې جمع کړو، د دې تعلیمي جمهوري سیاسي کم حقوق دی دې دپاره په ګډه مبارزه وکړو. قدرمنو ملګرو، پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غواړي چې د اوسني دور د 21مې صدۍ مطابق زموږ د طالب علمانو ته د پښتونخوا وطن د ښاغلي طالب علمانو ته د اوس وخت د 21مې صدۍ مطابق جدید نظام تعلیمي نظام ورکو. پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غواړي چې موږ د خپلو طالب علمانو ته لاوله کلاس نیولې بیا تر میټریک لیوله پورې بیا له میټریکه نیولې بیا تر پوهنتون لیوله پورې موږ خپلو طالب علمانو خپلو بچیانو ته مفت تعلیم راوړو. قدرمنو ملګرو، پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غواړي چې موږ په خپله مورنۍ ژبه کې و خپلو طالب علمانو ته تعلیم راوړو. موږ په خپله سرکاري دفاترو کې پښتو ژبه راولو، پښتو ژبه د تعلیم او د سرکاري دفتر ژبه جوړه کړو، د مارکیټ ژبه یې جوړه کړو. قدرمنو ملګرو، پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غواړي چې موږ د خپلو استادانو د ملازمت دپاره او د دوی هر قسم جمهوري حق دپاره د دوی سره اوږه په اوږه ودرېږو او دوی د حقوق دپاره په ګډه مبارزه وکړو. پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غواړي چې موږ په تعلیم کې او د ژوند په هره شعبه کې د نر او د ښځې حقوق برابر وي او دا فرق نه وي. قدرمنو طالب علمانو، پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن